سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. تاسو ته به پته وي چې شاهد عثمان صاحب یو نوی فلم جوړوي چې د هغه فلم نوم دی جانان. په دې جانان فلم کې د تر حد زیاته پیسې لګولې دي، یعنی دا د ډیر غټ بجټ فلم دی. زما پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلمانو یو بهترینه ویلن، یو ډیر تکړه او نرمن ناست دی چې د دې ویلن نوم دی سجاد خان سواتی. سجاد خان سواتی کراچۍ ښار ته راغلی و. بیا په کراچۍ ښار کې یو د ټیلی فلمانو ډایرکټر دی چې د هغه نوم دی رسول خان سواتی. نو د رسول خان سواتی په وجه سجاد خان سره زه انټرویو کوم. سجاد خان په ډیرو ټیلی فلمانو کې د ویلن توپ کریکټر ادا کړی دی. له دې ویلنه ما ډیره ویره سوه. ما په هره ډرامه کې یا توپک وي یا چاړه وي یا وان وي یا وجن وي، نو ما ول داسې نه ما ته څه ووایي. ما چې دی ولیدی دی ډېر ښه کس دی، ډېر مینهناک انسان دی. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سجاد خان سواتی ته ښه راغلاست وایم. سجاد خان سواتی صاحب، السلام علیکم. ستړی مسې. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مننه جی چې تاسو موږ د خپل شیشې د لاندې راوستو. خو بهرحال موږ به ستاسو په تمو چې یاره دو راشي او موږ وینو، موږ یاد کړي ځان سره. نو ستاسو ډېره مننه جی، موږ ډېر خوشحاله شو. سجاد وروره دا ماته ووایه، لکه څنګه چې ما مخکې یو لفظ وکړې خبره مو وکړله چې شاهد عثمان صاحب یو فلم جوړوي چې په 29 سپتمبر به د دې فلم نمایش په پیښور کې صابرینا سینما او په کراچۍ کې افشان سینما کې به د دې نمایش شروع شي. په دې فلم باندې تر اوسه پورې تر 80 لک روپیو زیاته خرچه راغلې ده. ته څه وایې چې آیا فلم به خامخا 80 لکو ته کروڑو ته ځي، په کمه خرچه کې جوړېدای نه شي؟ عظیم خان صاحب، د هر یو فلم یا د هر یوې ډرامې که نه د دې خپل یو هغوی یو بجټ ساتلی. د هغې بجټ په لیول باندې هغو اکټران اغوستي، بیا د هغې بجټ په طریقه کار باندې هغه کار کوي که نه. نو هغو مخکې نه تللی چې یاره په دې به زموږ څونه بجټ راځي. که ښه بجټ ولګي خو ښه فلم جوړ شي که نه. هغو ظاهره خبره ده چې ښه روپۍ ولګي خو ښه فلم جوړ شي. نو امید ساتو شاهد عثمان کلاړي سړی دی، به څه سوچ کلی دومره بجټ چې لګوي خو څه به کوي که نه. سجاد وروره دا ماته ووایه چې په دې جانان فلم کې 2 نوي الکان یې اخیستي دي. یو خو اصغر چیمه صاحب دی چې د شاهد عثمان صاحب په مخکې فلم ملنګي کې بهترینه ډېر د خوند کردار ادا کړی و د ویلنتوب. په دې فلم کې یو بله نوې چهره راوستې ده، وقار جاني صاحب. ته څه وایې چې نوي فنکاران د پښتو فلم انډسټري له راسي او که نشي را؟ دا زه به دغه ووایم جي خپل حوالې سره چې دا په موږ نوي اکټرانو دا هم د الله یو مهرباني ده. او میا صاحب، دا هم د الله یو مهرباني ده چې شاهد عثمان غونته کې دماغ ولې د نوي هلکانو یا د نوي ټیلنټ کسانو راوستو یو سوچ لرل. نو زه وایم چې یاره موږ اوس ټیلي ډرامې کوو که نه، کیدای شي شاهد عثمان صاحب موږ وویني، موږ هم راولي مخې ته کیدي. نو څه به زموږ هغه ارمانونه پوره شي او انشاءالله امید ساتو چې که دا نمونه نوي هلکان دی راولي نو ډېر زر به د زموږ د انډسټري او زموږ د فیلډ به بیا ډېر په ښه طریقه مخې ته راشي. تا ځان د ویلنتوب کریکټر ولې خوښ کړی دی؟ یاره زه به دغه ووایم که نه، اکثر لکه زما د اولیکو ته ګورې که نه، ناسې بس هغه ډېره ښه ده، لکه دا نه وایو الحمدلله ډېره مزداره ده. هغه کرکټر غونته کې شی داسې ده چې هغه سټن ډایرکټر ولیکي که نه، نو هغه یاره دې کرکټر له به زه دا پلان کې ویلن ساتم که نه، چې یاره دا به دی ما لکه یو په هغه به ښه لګي که نه. نو زه په خپله ویلن خوښوم، ویلن خلک ګوري که نه. په عام ژوند کې د ویلنتوب خوښ سي که د ویلنتوب څخه نفرت کیږي؟ نه ګوره جي، ویلن ګوره په فلم کې یا په ټیلی ډرامه کې دا خو یو کرکټر دی که نه. دا خو کرکټر چلیږي چې یاره مطلب دا وایي که نه چې یاره تاسو د دې کرکټر نه نفرت وکړئ په عام ژوند کې.
په عام ژوند کې به د ما نه نفرت کوي. ګوره زما کرکټر به نه فالو کوي چې یاره بس دا سجاد کوي زه داسې جوړ شوی. نه بیا صاحب د دې نه به ته سیټه کېږې دا ستا عبرت دی. زه تا ته عبرت کوم چې ګوره زما ژوند دا دی وینډ اپ کې بیا زما څه حالي که نه. نو عوام ته وایم چې ګوره په عام ژوند کې به ځان داسې ولرئ که نه چې ته د چا په ښه راشې، چې ته د چا په ښېګړه راشې، چې ته د ولس خدمت وکړې. په عام ژوند کې کوشش ټولو له دا پکار دی. تر اوسه پورې به د په څومره ټیلي فلمانو کې کار کړی؟ یاره جی ما تقریبا چې د 21-20 خواوشا ډرامې مې وکړې. په دې کې ښې ښې ډرامې ما وکړې چې د رسول خان صاحب ډرامې ما کړلې کراچۍ والا چې اوس هم د هغو شوټینګ کې یم. ټیک شو جي. بیا د امجد نوید صاحب چې بالکل د هغه په فلمي انډسټرۍ کې بیا په ټیلي ډرامو کې د هغه یو نوم دی، خپل یو نوم دی پکې جي، چې هغه یې په ما باندې ډېرې ښې ښې کرکټرې کړلې. تقریبا چې 9 ډرامې د هغه ما وکړلې چې پای کې ما د ښه اکټرانو سره هم کار وکړو او په ما یې ښه کار کړلی. بهرحال ما والا کار هم ښه ورکړل. ستړی کلی یم خو ما کار ښه ورکړلی. تا په 25 یا په 10 ډرامو کې کردارونه ادا کړي دي. په دې ټولو ډرامو کې ستا تر ګردو بیسټ ډرامه کومه یوه ده؟ زما ښه ډرامه چې ده که نه جي هغه د امجد نوید صاحب سره ما کړل په سوات کې. او ګلیم پروډوسر دی. ګلیم پکې په ذات خود هیروم دی. آی کې عثمان صاحب هم دی د سوات. عثمان صاحب تاسو نوم به اورېدلی غالبا هغه ډېر فلمونه کې پښتو فلمونه کې هغه وخت کې کار کړلی چې بدر صاحب و. د هغې کې ما ویلن کړل او هغه زما خپله ځاني ډرامه خوښه شوې هم ده او عوام هم خوښ کړل و. په هغې باندې عوام هم ښه کمنټس کړی و. نو هغه زما ډېر خوښې ډرامه ده. ستا به څومره وخت کېږي چې ته له شوبیز دنیا سره وابسته یې؟ نو شوق خو زما جي د ډېر وړوکوټوالي نه. بهرحال دا 6 کاله کم سے کم 7 کالو پورې زه د فیلډ کې لوبېږم او ښه ښه ډرامې رامانې کېږي او ښه ښه کرکټر رامانې کېږي. بذات خود د ویلن ښه کرکټر په ما کېږي. نن سبا الحمدلله په ما کوي. تا د ژوند 8 کاله شوبیز ته ورکړي. ډرامو د دې 8 کالو په سیله کې تا ته څه درکړي دي؟ نه پېشان خو راته ډېر راکړلی دی او پېشان ډېره غټه خبره ده جي. لکه موږ خو خلک وایي یاره دا پښتو ډرامې فلمونه څوک ورته په ښه نظر موږ نه ګوري، پښتانه ورته په ښه نظر نه سوچ نه کوي. خو نه لکه زه دا ویم که نه چې بد یې مه ګڼئ. که ته ترې ښه عبرت واخلې نه ته به ترې ښه میسیج واخلې که نه. نو بل پېشانې زما کله یو ځای کې چې زه که روان یم یا یو ځای کې که څوک ما وویني نو هر مینوال مې ډېر دی خوښه لري چې ما ورسره تصویر وویستی یا یې خواله لاړی یا ورسره ما خبرې وکړی. نو زه د خپلو مینوالو هم ډېره شکریا ادا کوم. د هغو هم ډېر هرکلی یم هغو ته چې هغه ما سپورټ کوي او نه ما ته پکې ډېر څه میلاو شوي دي. سجاد وروره دا ماته وایه په زړه د ارمان څه شی دی چې زه یو په فلم کې کار وکړم، په یو ډرامه کې کار وکړم، ما ته دا کرکټر یو ډایرکټر راکړي، دا کرکټر به زه بالکل ډېر په خوند وکړم؟ زه به دا ووایم که نه جي چې د فیلډ ته خو زه راغلی یم که نه شوق مې دی چې ما څه وکړلی. ټیک ده جي. نو که زما اواز تاسو په دې شیشه څوک اوري پروډیوسر یې ډایرکټر یې د هغو نه ښه تمه لرمه چې انشاءالله موږ له به موقع م راکړي. نه زه یم چې بس زما نه کار واخلي او فویلن کې داسې کار واخلي چې هغه د معاشرې دپاره د ښه ویلن کرکټر وي. چې یعنې مطلب دا دی چې اوس بهر خلک څه نه کوي که نه چې لکه داسې زورور یعنې زورور یو ښه ویلن. بس انشاءالله زه امید لرم چې زه به ښه کار به م ورکړم. بنیادي طور د کومې علاقې؟ زه یم جي د سوات. په سوات کې د برشیر فلم او ځایي چې یو نو جي موږ مولیان یو. سجاد وروره په آخر کې که مینهوالو ته د څه پیغام په ذهن کې وي؟ مینهوالو ته خو به زه دغه ووایم که نه چې د خپل مور افراد دی ډېر خیال ساتي، د هغو د عزت کوي، بیا د کشر مشر ادب تی کوي او ښه او د بدو نه بې ځان وساتي،
خاص طور بیا د نشو نه دې ځان وساتي د خپلو مینوالو ته خپلو همزولو ته خپلو کشرانو ته وایم چې خاص طور د نشو نه ځان بچ وساتو چې د نشو نه تاسو ځان بچ وساتو نو امید لرم چې تاسو به د دې معاشرې یو ښه مضبوط پیلر جوړ شي. ډیره مننه ګرانو کتونکو دا اوس سجاد خان سواتی چې موږ د تاسو سره د تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان.